السلام علیکم دوستانو. د کرکټ ولسمشر په شلاوريزو لوبو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. د کرکټ په نړۍ کې په ولسمشر مشهور او د افغانستان د شلاوريزو لوبو لوبډلمشر او د شلاوريزو لوبو غوره لونډر محمد نبي په شلاوريزو لوبو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. محمد نبي د افغانستان لومړنی توپخونکی سو چې په شلاوريزو لوبو کې 15000 منډې پوره کړې. محمد نبي تر اوسه پورې 313 شلاوريزو لوبې ترسره کړې دي او په دغه لوبو کې د 22.10 په اوسط سره 15011 منډې کړې دي. هغه همداراز په شلاوريزو لوبو کې 1450 هم وهلې دي او په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې 9 منډې ترلاسه کړې دي. له محمد نبي وروسته بیا د افغانستان چټک توپخونکی او وکټ ساتونکی محمد شهزاد دی چې هغه هم 4840 منډې ترلاسه کړې دي. د دې ترڅنګ محمد نبي په شلاوريزو لوبو کې 303 لوبغاړي هم سوځولي دي چې په یوه لوبه کې د 15 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي سوځول دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.